والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. درنو معزز دوستانو، په دین مینو مؤمنانو ورونو، الله عز وجل په سورة انفال کې و مؤمنانو ته حکم کړی دی د الله د رسول د اطاعت. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. الله عز وجل حکم کړی دی چې تاسو زما فرمان برداری وکړئ، زما حکم ومنئ او زما د رسول صلی الله علیه وسلم حکم ومنئ، او لدې وروسته بیا اختلاف مکوئ. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. د الله د رسول د حکم در منلو وروسته د انسانانو په خپل مابینځ کې جګړې او جنجال، دا دغه انسانانو په مابینځ کې چې کومه مینه او محبت دی هغه ختموي. دا د مؤمنانو او د مسلمانانو چې کوم قوت او طاقت دی هغه ختموي. الله عز وجل فرمایلی دی: واصبروا ان الله مع الصابرین. صبر وکي د الله د رسول د حکم په منلو باندې، بشکه چې الله تبارک وتعالى د صابرینو ملګری دی. د قرآن عظیم شان دغه آیات په تفسیر کې امام قرطبی رحمت الله تعالی علیه فرمایلی دی: ان الله تعالی یأمر بالالفة وینهى عن الفرقة. الله عز وجل مؤمنانو ته د الفت و د محبت امر کوي، او الله عز وجل مؤمنان د فرقت و د جلاوالی او د بی اتفاقی سره ګرځي. امام قرطبی رحمت الله تعالی علیه فرمایلی: فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. جلاوالی په مختلفو لارو باندې تلل دا د انسانان د پر هلاکت او تباهی ده، او چې کله مؤمنان په یو جماعت کې پاتې سي، د الله د رسول په اطاعت کې پاتې سي، او خپل اغراض و مقاصد و مطالب و شهرت و عزت و دا شان شاته کی، خپل ذاتی مفادات شاته کی، بیا د اختلاف، د فرقت، د جلاوالی، د لریوالی بیا د انسانانو په مابین کې ناراضي. تفسیر جلالین د قرآن عظیم شان دغه آیات کریمه په تفسیر کې فرمایلی: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انسانانو د الله عز وجل پر رسی باندې لاس تکیه کوي، او د الله جل جلاله لدغه رسی لاس مخطا کوي، تفرقه او ډلبازي مکوي. تفسیر جلالین امام سیوطی رحمت الله تعالی علیه فرمایلی دی: بحبل الله سمن ای دینه، د الله پر دین باندې لاس ونیسي. د الله دین چیرې دی؟ په قرآن کې دی. د الله دین چا بیان کړی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. هر عمل چې یو انسان کوي په دې کې به اول وار به دا پوښتنه کوي چې د الله تبارک وتعالى حکم په دې کې څه دی. که چیرې د الله تبارک وتعالى په قرآن کې دغه د عمل چې ته کوي دا د الله په قرآن کې نو بیان شوی، بیا د الله جل جلاله در قرآن را ورسته د الله د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث دي.
بیا به دا معلومات کوي چې آیا په احادیثو کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې څه ویلي او یا د هغه حکم چې په قرآن کې ذکر دی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ذکر دی سلف و صالحینو جمهور علماو رای په دې کې څه ده پر کومه لار باندې تللي دي هغه څه وایي اسې دا ما ویل دا تا ویل دا بل ویل دا خبرې نه دي د اعتبار وړ الحمدلله زموږ د اسلام مقدس دین دا داسې په کړۍ کړۍ تړلی دی دا موږ چې دا وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی یا موږ دا وایي چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا د ځانه خبرې نه دي دا یوه خبره د یو استاذ په سند باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې رسیږي تا ته چا وویل ما ته خپل استاذ وویل هغه ته چا وویل هغه به خامخا دا ځای پېښ شي ما ته هغه پلانکي استاذ ویلي هغه ته چا وویل هغه به بیا خامخا دا ځای وړاندې کړي چې ما ته پلانکي استاذ ویلي زموږ در زمانې پورې الحمدلله دا ټولې سلسلې داسې په کړۍ باندې تړلې سلسلې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې رسېږي او د احادیثو چې کومې ذخیرې دي د احادیثو چې کومې ذخیرې دي په دې احادیثو کې چې هر روایت را نقل شوی دی هغه به در الله د رسول صلی الله علیه وسلم پورې رسېدلی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم پورې د رسېدلو مختلف صورتونه دي او د احادیثو مختلف نومان دي محدثینو یې خاص الخاص د اصول الحدیث چې کوم علما دي هغه د دې تشریح کړي دا غي بیان کړي نو موږ ته الله حکم کړی چې زما د الله تبارک وتعالى حکم دی چې زما اطاعت وکړي د زما د رسول اطاعت وکړي هغه چې دی هغه د الله دین دی ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي حبل الله القرآن د الله رسول چې ده هغه قرآن دی الله تبارک وتعالى وی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا انسانانو تاسو زما پر رسول باندې لاسونه ټینګ کړئ دا د الله رسول چې ده ابن مسعود رضی الله عنه فرمایلی دی حبل الله القرآن د الله رسول چې ده هغه قرآن دی ځکه په دلیل کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث شریف راوړي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان هذا القرآن هو حبل الله دا قرآن چې دی د الله رسول ده کله دا د قرآن په احکام باندې لاس ټینګ کړه نو په دې پوه چې ان شاء الله زه د ګمراهۍ څخه خلاص یم زه په هغه فرقه ناجیه کې د اهل سنت و جماعت داخل یم شیخ احمد شاکر د قرآن عظیم شان دغه آیات په تفسیر کې لیکي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله عز وجل امر کړي امرهم بالجماعه ونهاهم عن التفرق الله عز وجل اول امر دا کړی دی چې تاسو په جماعت کې راسي جلا جلا ډلې او فرقې تفرقې مکوي وقد وردت الاحاديث المتعدده بالنهي عن التفرق والامر بالاجتماع والائتلاف دای مبارک وایي چې الله عز وجل د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث په دې کې متعدد راغلي دي متعدد احادیث راغلي دي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم چې د هغو احادیثو مقتضا دا ده چې تاسو په جماعت کې د مؤمنانو پاتې سي د جماعت سموزي دغه رقم په دې باره کې تفسیر ابن کثیر دغه آیت کریمه په باره کې فرمایلی دي چې الله عز وجل فرمای ولا تفرقوا دای څوای امرهم بالجماعه ونهاهم عن التفرقه الله عز وجل مش په جماعت باندې امر کړی چې په جماعت کې پاتې سي ګوري د ټولو ښه مثال د صحابه کرام جماعت د صحابه کرامو له جماعت بنوز صحابه کرامو چې دا علم دا دین و چاته ورسوي در دې ورسته څوک رااله هغه تابعین و د تابعینو د جماعت بنوز بیا به د تابعینو له جماعت نوځي دا هغه خیر القرون دي چې دې ته شهادت الله رسول صلی الله علیه وسلم په خیر باندې ویلي چې دا بهترین خلک بیا در هغه راورسته هغه څوک
د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا تشریح کړی د هغه څوک چې هغه د الله او د الله د رسول د صحابه کرامو د جماعت ملګری علیکم بالسنة وسنة خلفاء الراشدین المهدیین د هغه حدیث پرونه کې بیا موږ د اهل سنت و جماعت عقیده دا ده چې د خلفاء راشدین و مهدیینو پر لار باندې روان. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف كما في صحيح المسلم. ابن كثير وايي صحيح مسلم کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الله يرضى لكم ثلاثا. الله لتاسي په درو شانو راضي کیږي، درې شان الله تبارک وتعالى لتاسي غواړي. ويكره لكم ثلاثا، الله جل جلاله درې شانو څخه تاسي بند کړی او بدی ځنی کیږي. د درو شانو سره د الله محبت دی او له انسانانو غواړي. درې شان بیا الله رب العزت د الله بد ځنی کیږي او انسانانو ځین منع کړی دي. ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. اول ور د الله عز وجل له انسانانو دا غواړي چې تاسو زما عبادت وکړي، لما سره څوک مشرک وي. د الله تبارک وتعالى عبادت به دي صرف د الله د رضا لپاره، تلاوت به دي د الله د لپاره، خیرات به دي د الله د لپاره، حج به دي د الله د لپاره، عمره به دي د الله د لپاره، صدقه به دي د الله د لپاره. دې کې به دي هیڅوک بل مدي نظر نه. دویم وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله جل جلاله په درو شانو باندې راضي کیږي. الله عبادت وکي، د الله سره څوک شریک وي ما، او د الله پر هغه رسي باندې چې قران دی پر هغه باندې منګولي ټینګ کی. دا قران د ځان لپاره قانون او دستور بولي. او الله عز وجل د درو شانو ثبت کیږي. د قیل او قال سره الله جل جلاله بد کیږي. الله نه خوشي. سوال جواب سوال جواب، سوالونه دي جوابونه دي کوي. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإذاعة المال. د دغه درو شانو سره د ډیر سوال سره او د مال د ضایع کولو سره الله عز وجل مؤمنان منع کړي دي او د الله تبارک وتعالى دا شان نه خوښیږي. نظم ورونو، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مشتپ خپل احادیث کې دا دعوت دی چې تاسو د جماعت سره ملری کیږي. احادیث کې پر دې باندې صراحت سوی دي چې تاسو د هغه جماعت سره د خپل اکابرونو د خپل مشرانو د سم ملری کیږي. په سورة آل عمران کې د 103 نمبر آیات په تفسیر کې ابن کثیر رحمت الله تعالی علیه فرمایلی دي وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاق من الخطا. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د امت ضمانت دی ورکی چې که تاسو چیرې په اتفاق باندې واسطه تاسو بل خطا څخه خلاص یاست، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت پر گمراهی باندې نه جمع کیږي. نو د دې معنا دا سوه دا یو قسم ضمانت دی د دې چې کوم د اهل سنت و جماعت د صحابه کرامو د تابعینو د تبع تابعینو او بیا د څلورو حق او مذاهبو خلق چې پر کم شي باندې را جمع سوي دي د دې به اخواته دوري دوري ته نځي. اوس دا خبره مرسته درته کوم چې بعض اختلافات په مذاهبو کې سته، هغه اصولي اختلاف نه دی، هغه فروعي اختلاف دی. هغه د علماو هغه د امامانو خپل علمي ذوق دی چې د یوې مسلې سره د علم مطابق د فکر مطابق د عقل مطابق یو مسله دی ځینه ابل امام بل مسله ځینه. یو امام به درته وایي چې امین په زور وایه، چې ولا الضالین ویل سو نو ته امین په زور وایه امین. بل امام به درته وایي چې یا څوکۍ ووایه. ایو به پر دې باندې د خپل علم او د خپل پوهې مطابق یو استدلال کی د هغه استدلال بسی، ابل به بیا له بله ځای استدلال کی د هغه استدلال او دلیل بسی. دا فروعي اختلاف دی.
دا په دې کې اختلاف نه دی چې لمونځ فرض دی که نه دی فرض، نه د ټولو په دې اتفاق چې لمونځ فرض دی. دا په دې کې اختلاف نه دی چې د ماپښین لمونځ 4 رکعاته دی که 6 رکعاته، یا د ټولو اتفاق په دې کې دی چې 4 رکعاته. دا په دې کې اختلاف نه دی چې ته قرآن وایه که مه وایه، د ټولو اتفاق په دې کې دی چې ته قرآن ووایه. خو یو به دا درته وایي چې ستا د امام قرت دا د مقتدي قرت، بل به دا درته وایي چې نه د مقتدي باید جلا قرت ووایي. نفس په لمانځه کې په اصولو کې اختلاف نشته، په عقایدو کې اختلاف نشته. د اهل سنت و جماعت دا 4 مذهب. نو ابن کثیر رحمت الله تعالی علیه وایي الله عز وجل هغه خلق ساتلی دي چې هغه د جماعت سره یې د اختلاف خواته نه ځي، د تفرقې خواته نه ځي. وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ كما وردت بذلك أحاديث المتعددة أيضا وخيف عليهم الافتراق والاختلاف. الله رسول صلى الله عليه وسلم پر د خپل امت باندې د افتراق او د اختلاف سم بیریدلی دي. وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على 73 فرقة. پر 73 ډلو باندې به د امت جلا کیږي او پر 73 ډلو باندې به تقسیمیږي. منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار. یو فرقه ناجیه ده، فرقة ناجیة، یو فرقه ناجیه ده. دې فرقې نجات پیدا کوي د چیش څه؟ د فرقه ناجیه څوک ده؟ د جنت خاوندان دي او د جهنم څخه امن باندې. وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. دا هغه کسان دي چې پر کومه طریقه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وو او د صحابه کرامو دا د فرقه ناجیه ډله ده. دا نور ټول د جهنم لارې دي. بیا دی فرمایي ولا تفرقوا، نهوا عن التفرق في الدين والاختلاف فيه. موږ د الله رسول صلی الله علیه وسلم د تفرق څخه او د اختلاف څخه منع کړي یو. کما اختلف اليهود والنصارى، لکه یهود و نصارا چې به اختلاف کوي. وقيل عن مخاصمة والمعادة التي كانوا عليه في الجاهلية. لهغه اختلاف او لهغه مخاصمت، لهغه جګړو جنجالو چې در اسلام نه مخه په قومو کې ولا پر معمولی خبره به لس نفر سره وجله، پر معمولی خبرې به قومونه په کلونو په جنگ باندې سره اخته او یو بل به سره وجي. د اسلام مقدس دین د دې شان اوس د اخلاص او د الله رسول صلی الله علیه وسلم دغه اختلاف د امت چې په پروي مسایلو کې چې اختلاف دی، اختلاف رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت ویلی دی. دا د الله تبارک وتعالى فضل دی، مهرباني ده چې هیڅوک باندې افراط کوي نه به تفریط کوي. د اختلاف چې د علماو د اکابرینو په مابینځ کې د اختلاف د الله رحمت دی. هر سړی به په خپل قدم چې ایږدي بیا به مخته ګوري، دی به قدم مخته اخلي بیا به ځي. هیڅوک به داسې نشي کولی لکه د یهودو د نصاراو ده چې یو پاپ یو انجیل لیکلی دی او خپلو خلکو ته یې ورکړی دی، هغه بیا د یوې علاقې د یو انجیل دی، د بلې علاقې د بل انجیل دی، د بلې علاقې د بل انجیل. الحمدلله رب العالمین. د اهل سنت و جماعت 4 حق مذاهب دي. دا 4 مذاهب پر اصول باندې اتفاق. الله واحد لا شریک ذات، محمد رسول الله د الله رسول، قرآن زموږ کتاب او دستور دی، او صحابه کرام چې دا ټول عدول دي. په صحابه کرام کې کښته او پورته کمزوري او کسان نسته. نه داسې کېدلی چې صحابي مبارک دي دروغ وایي. الله رسول صلی الله علیه وسلم ټول صحابه کرام دا عدول دي. الله تبارک وتعالی دوی ته هغه مقام او مرتبه ورکړې ده چې هغه په دې امت کې بیا د بل چا دپاره دا مقام او مرتبه نشته. ځکه زموږ او ستاسې د دې امت تر صحابه کرام را ورسته که یو سړی هر څونه لوی عالم وي، هر څونه لوی خدمت یې کړي، هر څونه لوی بزرګ وي، خو د ادنا صحابه مبارک و درجې ته نشي رسېدلی. د صحابه کرامو ډېر لوی مقام، بیا د تابعینو، بیا د تبع تابعینو. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې مؤمنان ته وایي انما المؤمنون اخوة. مؤمنان سره ورونه دي. په سورة حجرات 10 نمبر آیت کې الله عز وجل وایي مؤمنان سره ورونه دي. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. مؤمنان
په محبت کې او په خپلوي کې په رحم او په مهرباني کې داسې دي لکه یو جسد یو بدن. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. کچيري د دې انسان د یو انسان په بدن کې په یو عضو باندې درد وي، په تکلیف وي، خوږ وي، ټوله بدن ور سره نارامي، نه خوب ورځي او نه د لپاره راحت شته. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان ورور دی، لا یظلمه ولا یسلمه. مسلمان به پر مسلمان باندې ظلم نه کوي او مسلمان به بل مسلمان و کافرانو ته نه پرېږدي. مسلمان به بل مسلمان و کافر ته نه پرېږدي چې هغه هر څه ورباندې کول ته ورته کښېنه بس خوشحاله. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. کله چې یو مؤمن مسلمان د یو مؤمن مسلمان سره یو وحشت دور کی، د یو ظلم سره اخلاص کی، د یو حاجت ورپره کی، نو الله عز وجل به د هغه مشکلات چې د محشر په ورځ د سر باندې پورتي الله عز وجل به ځینې پورته. مؤمن مسلمان دونه لوی مقام دی. د مؤمن مسلمان په خپلوي باندې په محبت باندې د په درد په لري کولو باندې الله عز وجل ته دونه ناز درکوي، الله عز وجل ته دونه مقام درکوي. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی ومن ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. که سړی په یو مسلمان باندې پرده واچي، مسلمان دی په یو بد کار باندې ولیدي، دا ګناه د ده دې نه ما ته تاوان رسیږي، نه تا ته تاوان رسیږي، نه بل ته تاوان رسیږي. ما او ستا دپاره څه هدایت؟ الله د الله رسول صلی الله علیه وسلم پرده ور باندې واچو. دا پرده ور باندې اچول د ده پر دې ګناه باندې، د ده پر دې بد کار باندې چې تا پرده واچول، شرط دا دی د ده دا ګناه د ده تاوان دی، زما تاوان په دې کې نه دی، د معاشرې تاوان نه دی، اسلام ته تاوان نه رسیږي. شرط یې دا دی. ځکه کله چې یو سړی زنا وکړي، اسلامي شرعي حکومت پر هغه باندې حد جاري کوي، او که محسن و واده والا و هغه رجم کوي، پر ډبرو باندې وژني، په ډبرو یې ولي شي مړ شي. نو دا و هغه خبرې سره جلا دي. یو داسې ګناه چې د دې ګناه سره ستا ټوله معاشره تباه کېږي، ستا کلی خرابېږي، ستا کور خرابېږي، ستا اهل تباه کېږي. نو هغه دپاره کوشش دا دی ته به ورځې ورته وایه بچ دا مه کوه، د یو عالم په واسطه به ورته وایه، د یو مشر په واسطه به ورته وایه، د یو خان په واسطه به ورته وایه، د یو ملک په واسطه به ورته وایه چې مه کوه، دا په دې باندې دا کلی دا کور خرابېږي. نو دا پرده که ته نه کې خوندي، په دې باندې دا دعوت دی او د یو داسې ظلم و ناروا سره د ده راګرځول دي چې د هغې سره معاشرت تباه کېږي. یو دی د یو انسان شخصي ګناه تا ولیدی، بس نو تا ته الله پاک جل جلاله موقع درکړه، بس دا ټوله دنیا ورباندې خبره کړه. سخته لویه عظیمه ګناه ده دا. او چې کله مؤمن مسلمان د دې مسلمان پرده و عزت خوندي کی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ستره الله یوم القیامت، د قیامت په ورځ باندې به الله تبارک وتعالی د عزت پرده خوندي کی. د قیامت په ورځ به دی الله نه رسوا کوي، د قیامت په ورځ به دی الله نه شرموي. نو خو انسانان یو، د ګناه نه کول دا د فرشتو صفت دی. انسان کې به ګناه می عبادت به می، کله کله به نعوذ بالله ډیر میلان و ګناه ته عبادت به لیږي، کله به بیا ډیر میلان و عبادت ته ګناه به لیږي. نو ته داسې موقع مه دغه کوه لکه ډرون کیمره چې پسې ګرځي چې ته ودرې چیرې به پیدا کړم او چیرې به زه دی رسوا کړم. مؤمن مسلمان د بل مؤمن مسلمان عزت دی، پرده ده چې څونه مؤمن مسلمان د بل مؤمن مسلمان عزت خوندي کوي، دغو نه به الله تبارک وتعالی ستا عزت پرده خوندي کوي. بیا د زموږ راوساسې خو نو بیا بیخي د فتنو زمانه ده، پر انټرنیټ و پر نیټ و دې شیانو باندې بیا بیخي سړی ډېر ژر رسوا کېږي. کوشش دا کوي چې د چا پرده مو پورته کوي. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي د مسلمانان داسې دي په خپل مابین کې لکه یو دیوال یو پر بل سره ولاړ دي. د مؤمنان دا یو پر بل باندې دا دیوال سره تکیه دی، دا چت پر داستونو باندې پر دا دیوالو ولاړ دي، او دا دیوال بیا په خښتو باندې ولاړ دي، دا په ذره ذره سره ولاړ دي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم مؤمنان په خپل مابین کې داسې سره تړلي دي، یو په بل داسې یو د بل دپاره محتاج دي، داسې یو پر بل سره تکیه دي.
مؤمن به د بل مؤمن سپکوالی، د بل بې عزتي، د بل بده، د بل د کور خرابېدل دا به نه کوي. او دا خو بیا ډېره لویه ګناه ده، دا خو کبیره ګناه ده. دا داسې ګناه ده لکه سړی چې نعوذ بالله زنا کوي، چې به یو چا کې یو ګناه نه یو ته پسې غږېږي، او چې یو څوک په یو خبره باندې خوابدی کېږي ته پسې غږېږي. که دی په دې خبره خبر چې د ده خوابدېږي دې ته غیبت وایي. چې ته د یو چا غیبت کوې، د ده بد بیانوې، که دی ورباندې خبر چې د ده خوا ورباندې بدېږي، دا کبیره ګناه ده، عظیمه ګناه ده. او که چیرې ګناه نه وه کتاب پسې ویل، دا بیا بهتان دی، دا بیا بله عظیمه ګناه ده. او دا چې ته په یو چا په ګناهو پسې ګرځې چې ته ودرې د ده کمزورۍ زه پیدا کړم، بیا به خلک ورباندې خبر کړم، دا تجسس دی، دا بیا بله لویه عظیمه حرامه ګناه ده. تجسس و تحسس دا مختلفې ګناوې دي. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسې د دې ګناهو څخه وساتي. الله عز وجل دې موږ او تاسې ته د اتفاق او د اتحاد توفیق را نصیب کړي. الله عز وجل مو دې د هر قسم ګناهو څخه وساتي. دا یو څو پوښتنې دي، بله جمعه هم پاتې سولې. سوال داسې سوال سوی دی که چیرې یوه زنانه ډېرې باریکې کپړې واغوندي او لمونځ کې وکړي، که اوس دا زما چپنه ده، په دې چپنه کې ګوره لاس معلومیږي، دا لاس نه دی پټ. نو که اوس ښځه پر دا رقم جامه پر سر باندې واچي لمونځ کې وکړي، لمونځ یې صحیح دی که نه دی صحیح؟ او یا دا رقم لکه دا د نن زمانې جالۍ دي، بیا دا ښځې د دا جالیو سره شمیز اغوندي، در دې جالۍ لاندې بل ټکر ګنډلی هغه واغوندي، نو هغه جالۍ شوي، هغه بل ټکر یې پر ستر خوندي کړی. نو دې دوې خبرې فرق دی. سوال دا رقم سوال دی چې یو ښځه انتهایی باریکه کپړه واغوندي بیا لمونځ کې وکړي، دا لمونځ یې صحیح دی که نه دی صحیح؟ د دغه سوال جواب دا دی چې د یو آزادې حرې ښځې ټوله بدن عورت دی. د یو آزادې حرې ښځې باید چې ټوله بدن پټ وي، ما سوا د ورغو سه او د پښو د قدمو سه، چې دا عورت نه دي. که چیرې یو ښځه به د لمانځه په حالت کې دې داسې جامه اغوستې ده، دا مړوندونه یې معلومیږي، او یا حیا دي سینه یې معلومیږي، یا اوږې یې معلومیږي، یا ورنونه معلومیږي، یا دا ځنګنونه معلومیږي. په داسې جامه کې د دې ښځې لمونځ دا صحت نه لري، ځکه ستر د عورت چې دی دا فرض دی، فرض ځینې پاته سوي دي. ولا يوسف ما تحته بأن لا يرى منه لون البشرة احترازا عن الرقيق ونحن الزجاج. مختلف د کتابو حوالی دی په دې کې. زموږ د مذهب مشهور کتاب رد المحتار، در مختار جلد اول صفحه 410 کې دا مسله راخیستې ده چې د هغې په هغه جامه کې چې د ښځې د هغې جامې سره لاندې بدن معلومیږي، د بدن پوست یې معلومیږي، په دغه جامه کې د ښځې لمونځ صحت نه لري. کې وکړي دا لمونځ به بیرته راګرځي. او د ښځې دا ویښتان هم عورت دي، دا رایله سوي ویښتان چې دي دا هم عورت دي، دا هم باید چې دی پوړنی پر سر وي چې د ویښتان یې نه ځینې معلومیږي. دا رقم نور بدن الدر المختار جلد اول صفحه 410 او دغه رقم رد المحتار جلد اول صفحه 425 فتاوی علمگیری جلد اول صفحه 58 دا مسله راخیستې ده. نو او البته دا یو خبره ده چې د ښځې بدن ټول عورت دی، دا داسې نه چې خالي په لمانځه کې، د لمانځه ما سوا هم عورت. بعضې ښځې دا رقمي چې کور ته ننوځي بیا پوړنې موړنې وغورځوي، بس یو شی دلته په سر کې بند کړی لکه خولۍ رقم، بس بالا ګرځي. نه، د ښځې بدن بې له لمانځه عورت دی. دویمه مسله دا ده چې که چیرې سړی کوروالا ناجوړه ده، زنانه ناجوړه ده، اوس کوشش یې دا وکړي چې ښځه ډاکټره پیدا کړي، لیکن هغه نه څوک پیدا. یا داسې مریضي ده چې د هغه علاج صرف نارینه ډاکټران کوي. نو په داسې صورت کې د دې ډاکټر دپاره چې دا ښځه ولاړه سي، دا څنګه بدن په څونه اندازه باندې دا د خپل بدن ښکاره کولی شي ډاکټر. د دغې مسلې جواب دا دی چې کوشش دې دا وکړي چې مثلا پر لاس یا درد دی، د لاس تکلیف یې دی، لاس باید ښکاره. سترګو تکلیف یې دی، سترګې یې ښکاره. خوله غاښو تکلیف یې دی، غاښونه یې ښکاره. دونه اندازه چې د دې ضرورت ورباندې ده پکېږي.
یعنې د دې کوشش وروسته چې په داسې چا باندې خپل علاج نشو کولی چې هغه د دې محرم دی، محرم ابدي دی، او یا داسې یو زنانه ډاکټر چې هغه د دې علاج وکړي، بیا که نارینه ډاکټر ته ولاړ شي د ضرورت په خاطر باندې د دې هغه متاثره ځای ښکاره کېدل، په دې کې شرن څه مشکل نشته، کولی شي بیا در مختار د رد محتار سره 6 جلد صفحه 370 کې دا مسله راخیست. بیا بله مسله ده، یو سړی دی مسجد ته رالی، اتفاقاً د مسجد جماعت ځینې تیر سوی دی، نو دا سړی کولی شي چې په خپل کور کې دویم وار جماعت وکړي. د دغې مسئلې جواب دا دی چې که چیرې سړي په خپل مسجد کې جماعت تیر سوی و، نو کوشش دا وکړي چې نږدې بل مسجد ته ولاړ شي، د هغه مسجد کې د جماعت وکړي. که غالب ګمان دا و چې زما سره د مسجد دا جماعت هم تیر سو او د بل مسجد جماعت هم راسه تیر سوی دی، نو اوس دا سړی کولی شي په خپل دکان کې، په خپل بیټک کې، په خپل کور کې جماعت وکړي. البته د جماعت ثواب یې پیدا کړي او د تکبیر اولا ثواب یې پیدا کړي. د مسجد چې ځان ته مستقل یو اجر او ثواب دی د لمانځه، هغه ثواب څخه محروم سو. یعنی بعضې خلک دا رقمي لمونځ بیا تکبیر اولا نه کوي یا لمونځ بیا جماعت نه کوي. اوس یو سړی دی حارس دی پر دې باندې زه باید چې خامخا لمونځ په جماعت باندې وکړم، مسجد جماعت ځینې تېر سوی دی، کولی شي دی او د خپل کور خپل بچیان که څه هم زنانۍ هغه دی هغو ته جماعت ورکړي، خپلو وړو بچیانو ته یا لویو بچیانو ته، خپلې زنانو ته جماعت ورکړي. د جماعت ثواب شته، د تکبیر الله ثواب هم پیدا کړي، البته چې د مسجد خپل اجر او ثواب دی هغه ځینې پوڅ. حلبي کبیر صفحه 509 دا مسله راخیستې ده. دا رقم شامی جلد اول 555 هم دا مسله راخیستې ده. فتاوی علمگیری جلد اول صفحه 114 هم دا مسله راخیستې. یو سړی د بهرني ممالکو څخه کله کله نه په دغه کې شیان راوغواړي، دا موبایل کې شی راوغواړي، سودا د یو کمپنۍ سره وکړي، د پلانکۍ شی ماته راواست، یا لکه دا اوس موږ او تاسې دلته ناست په موبایل باندې په کراچي څه یو شی راوغواړو، د یو چا څه نه، یا پر دغه باندې خلک شیان خرڅوي، زما څه نوم یې. سوال دا دی چې دا شی لا ده ته نه دی را رسېدلی دی، مزید خرڅولی شي که نه شي خرڅولی. مخکې اوس ما یو څوک دی ما ته پر انټرنیټ باندې کاپۍ را ښکاره کړه چې دا کاپۍ زه خرڅوم، یا ګړۍ را ښکاره کړه دا ګړۍ زه خرڅوم، یا قلم را ښکاره کړه دا قلم زه خرڅوم. زه راولاړ شوم در دې له مخه چې دا شی ما ته وصول سوی دی، ما ته لا نه دی را رسېدی، TCS په ذریعه باندې یا په بله ذریعه باندې دا شی ما ته راځي، زه دا خرڅولی سم مخته که نه سم خرڅولی. زموږ د شرعي مسله دا رقم ده، دا سړی نشي خرڅولی تر څو پورې چې مال ستا په قبض کې نه، ستا په ملک کې نه، تا قبض کړی نه، ستا در تصرف لاندې نه راغلی، ته یې نشي خرڅولی. د دې صورت یو بل صورت هم ستا، هغه بیا دا رقم دی، اوس زه ولاړم په جاپان کې مې مال رانیو، ما مال رانیوي، مال زما دی، ما قبض کې اوس را روان دی په کښتۍ کې، زه دلته د خلکو سره سوداوي کولی شم، که زما خپل مال دی، زما په ملک کې دی، په لارې باندې را روان دی. یو دا رقم صورت دی چې سړي د یو شي اډر ورکړی، دا شی ما ته راکړه، دا ما د چا سره په موبایل باندې د انټرنیټ په ذریعه باندې سودا وکړي، لیکن شی ده ته نه دی سپارل سوی، له مخه در سپارلو دا شی دی پر بل چا باندې نشي خرڅولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي مبارک رالی، حکیم ابن حزام، او ورته ویل ای د الله رسوله، یو سړی زما سره سودا کوي خو هغه شی زما سره نسته. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل هغه شی چې ستا په لاس کې نه وي در هغو پورې د هغه شي سودا مه کوه. ترمذي شریف جلد اول صفحه 333. دا رقم شامی دا مسله راخیستې ده. دریم جلد صفحه 70 باب المرابحه. دا بله مسله ده، یو چا پوښتنه کړې ده، یو سړی دی د سفر نیت یې دی، سفر باندې ځي، لیکن له مخه در دې چې ده چیرې نیت کړی دی، مثلا ته یې فرض کړه 78 کیلومتره باندې سړی مسافر کېږي، 78 کیلومتره باندې سړی مسافر کېږي، 48 میله، 78 کیلومتره یا 48 میله باندې سړی مسافر کېږي، دا حد دی د سفر. اوس یو سړی دی دا نیت دی چې زه ځم، مثلا ته اسانه مثال دا د غوزدار ته ځي یا چمن ته ځي،
یا ژوب ته ځي یو سړی د کوټې سره، نو دا سړی چې د کوټې له ښاره ووتی بس مسافر بلل کېږي. پر لارې باندې د ماپښین د لمانځه ټیم رالی، د 4 رکعتو پر ځای باندې 2 رکعته دي ورباندې، د مازدیګر د لمانځه ټیم ورباندې رالی، د 4 رکعتو فرض پر ځای باندې 2 رکعته دي ورباندې. اوس دا سړی پر لارې باندې روان دی، په نیمایي لارې کې بیرته سودا سول چې یاره بس نه ځم 1000 روپۍ شو، بیرته راوګرځېدی. اوس بیرته چې په واپسي کې دی کور ته راځي، دی به د سفریانه لمونځ کوي تر څو پورې چې د کوټې ښار ته دی راننوځي. ما ګوره مثال درته وویلی، د دنیا هر ښار دا مثال لري، در څو پورې چې دی بیرته د خپل ښار ته راځي، د هغو دا واپسي کې چې دی بیرته را روان دی، یعنې دی خو سفر نه کوي پوره، په مابینځ کې بیرته ویل چې یاره بس نه ځمه بس راوګرځېدی. اوس دا سړی به بیا د 2یم وار چې را روان دی، دی به سفریانه لمونځ کوي که به د اقامت لمونځ کوي؟ نو جواب دا دی چې نه، د ده دپاره لازمه دا ده چې د سفر نسو پوره، د سفر حد یې نه کوي طی، و هغه د سفر وځای ته نه ورسېدی، د سفر اندازه څو میله دی یا څو کیلومیټره دی، هغه نسو پوره، په مابینځ کې بیرته راوګرځېدی، نو دا سړی مسافر نه بلل کېږي، پره لمونځ به کوي. که څه هم په لاره کې دی پر یو لوی دشت کې را روان دی، مطلب 40 کیلومیټره 50 کیلومیټره دې خواته و دې خواته هېڅ شی لا نسته، لیکن دی په دا دشت کې را روان دی، بیا هم چې د ده نیت د سفر مات سو، بیرته د خپل کور خواته راوګرځېدی، په دا لاره چې بیرته را روان دی، دی د سفر لمونځ نسي کولی، پره لمونځ به کوي. په مسله به یې سړی سر خلاص، د دې خوا چې ځي چې دا خپل د ښاره څخه دا څنګه ووتی، د ښار د حدودو څخه، لکه مثلا زموږ او ستاسې دا دی چې در دا ډیچې دې خواته ووتې، بس سړی د مسافر بلل کېږي، دې خواته چې در دا لږ پاس تېر سولې به دا سړی مسافر دی. نو که چیرې دا سړی له دغه ښاره ووتی، 2 لمنځونه راله، 5 لمنځونه راله، هر څو لمنځونه چې راله، دا سړی مسافر دی، قصر به کوي. خو لیکن ده بیرته په نیمایي لار باندې دا و چې یا نه بیرته ځم کور، سفر نه کوم، او د سفر حد نه دی لا پوره سوی، ادخونو تقریبا 28 کیلومیټر یا 43 میله دی، بیرته واپسي کې را روان دی، په واپسي کې دا سړی مسافر نه بلل کېږي، پره لمونځ به کوي. دا مسله بیا مختلفو کتابو راخیستې ده، رد المحتار دا مسله راخیستې ده، 2م جلد صفحه 125، او دغه رقم بحر الرائق 2م جلد صفحه 119، فتاوی هندیه اول جلد صفحه 119. الله رب العزت زموږ او ستاسې په علم کې برکت واچي. الله تبارک وتعالی دې زموږ او ستاسې ټول اعمال الله په دین باندې برابر کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.